د فرانس د فحاش فلمونو اداکار یو عجیبه سټوري ده که تاسو واورئ تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ملګرو. په فرانس کې چې ده نو یوه فحاشي فلمونو واله وه چې هغه به چې ده نو فلمونه جوړوله په ډېر لږ وخت کې چې ده نو هغه ډېره زیاته مالداره شوه او ډېره زیاته وایرل شوله. نو هغه دا سوچ وکړو چې زه بهر ملکونو ته لاړ شم او ویزټونه وکړم چې هغه کله د فرانس نه بهر ملکونو ته تلل ویزټونه به کولو. نو هغه نه پس چې ده نو هغه چې کله د فرانس نه افریقې ته لاړ او په افریقا کې چې دی نو هلته ویزټ وکړو کمې کپړې به یې اغوستلې هغه چې کله هلته ویزټ وکړو د خلکو هغه حالات یې ولیدلو هغه غربت یې ولیدو. نو هغه جینۍ ولګېدله که نه فحاش فلمونو اداکاره د فرانس او ولګېدله او چې څومره روپۍ ورسره وې نو هغه چې دی نو هغه ان جي او له یې ورکړې وې. په افریقا کې چې کومه ان جي او ده د غریبانو مدد کوي نو هغه له یې ورکړې وې چې هغه له کله ټولې روپۍ ورکړې وې انویسټ یې کړې. د هغه نه پس چې دی نو هغه بیا واپس چې دی نو فرانس ته راغله. په فرانس کې چې دی نو فلمونه میلمونه یې نه جوړول بیا چې دی نو په یوه کمره کې ځان طالب او په کمره کې اوسېدل په یوه کمره کې به دا وه دا چې کله په یوه کمره کې وه که نه ملګرو د هغه نه پس چې دی نو دې شراب څښل شروع کړل او دې دا سوچ وکړو که نه چې هلته چې دی نو موږ څومره فحاشي کوو هلته چې دی نو خلک د روټۍ چې دی نو هغه نه مومي ملګرو. د هغه نه پس چې دی نو هم مسلمانه نه شوله او هغه چې دی نو په هغه کمره کې چې دی نو مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت شوه ملګرو. په دې دنیا به چېرته هم اعتبار نه کوې که ته اوس روغ جوړ یې په صحتمند یې ستا سره پیسې دي ته به چېرته هم په دې باندې اعتبار نه کوې ځکه چې زندګي روانه ده. په هر ټایم کې چې دی نو امتحان دی په هر ټایم کې به ته امتحان ته ځان چې دی نو تیار ساتې. دا چې دی نو په فرانس کې یوه فحاشه فلمونو واله وه چې د هغه دا سټوري ده تاسو ته به پته لګېدلې په زندګي به چېرته هم اعتبار نه کوې و زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اور نن چې دی نو دا موږ ولیدله که نه چې زندگی څومره په لږ ټایم کې بدلېږي او زندگی چې دی نو په لږ ټایم کې ستا واپس د دنیا نه زړه تورېږي. د فحاش فلمونو والا وه که نه دې وویل چې زما دا زندګي ده او دې دا نوره دنیا نه ولدل چې په دې نوره دنیا کې دا خلک د کمې سختو سره مخامخ دی د کومې مشکلاتو سره مخامخ دی. هغه چې کله دا ولیدل نو هغه پخپله د دنیا نه زړه واغوښتله او راله په یو کور کې په یوه کمره کې ځان بند کړو او شراب او سګرټ او دا یې څښل او د هغه نه پس چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت شو ملګرو. نو چېرته به هم په زندګي باندې اعتبار نه کوې په دنیا باندې به اعتبار نه کوې نن ته ښه یې که نه په بل انسان باندې به چېرته هم ځان چوت نه حسابوي ځکه چې انسان اوقات دومره نه وي چې هغه په بل انسان باندې ځان چې دی نو چوت حساب کړي. او دا چې دی نو د دنیا د روانه ده او رب العزت سره چې دی نو هغه سره تکبر خوند کوي د انسان سره چېرته هم تکبر خوند نه کوي چې انسان په بل انسان باندې ځان غټ حساب کړي. او ملګرو دا چېرته هم مه کوئ ځکه چې الله رب العزت چې دی نو هغه وایي تکبر چې دی نو زما سره خوند کوي او غټوالی چې دی نو زما سره خوند کوي. انسان چې دی نو د خاورې جوړ دی داسې څه چې دی نو هغه ولې دومره تکبر کوي او ځان ته یې غټ انسان و چې زه یې غټ یم زما سره پیسې دي دا هر څه زه کولی شم انسان هېڅ هم نشي کولی. کله چې انسان مړ شي که نه او په کټ کې پروت هېڅ هم نشي کولی دا ټول خلک ورته چې دی نو تاویږي او الله رب العزت چې دی نو د هغه نه ساه اخیسته هېڅ څوک څه نشي کولی. نو دې خبرې مطلب دی چې په دنیا کې موږ هېڅ هم نه یو دا دنیا چې دی نو یوه دوقه ده نن ښه سبا بد بیا ښه بیا بد دا چې دی نو دا په دنیا کې راځي. دا د دنیا رول داسې دي دا چې دی نو دنیا روانه ده. همیشه دپاره د بل سړي عزت کوئ ځکه چې یو غیبت دی غیبت نه ځان ضرور ساتئ دا یو داسې ده که نه چې پردی حق دیوال دی او چې د بل انسان غیبت دې وکړو غیبت هغې ته وایي که نه چې ته انسان باندې یو خبره بده لګي هغه یې نه خوښه چې دا زما په باره کې دا خبره وکړي ته ورته هغه بار بار هغه خبره کوي هغه پسې سپکه کوي هغه غیبت چې دی نو چېرته هم الله پاک نه معاف کوي ځکه چې هغه پردی حق دی. نو چېرته هم چې دی نو پردی غیبت مه کوئ. زما ټولو ته خواست دی ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ خاص کر نن سبا وخت کې چې نو خلک تکبر کوي تکبر نه دی تکبر نه ځان ضرور ساتئ. وره تکبر د الله رب العزت سره خوند کوي د یو انسان سره هم خوند نه کوي چې انسان چې دی نو پیسه ده نو پیسه په وجه باندې به ته تکبر کوې په بل انسان به پرېږدې ته بل انسان هېڅ هم نشي کولی ځکه چې الله رب العزت په هر سړي باندې امتحان راوستی دی چې کله په انسان باندې امتحان نه ولي دې ته به چېرته هم سپک نه ګورئ الله پاک یې په تا باندې هم راوستلی شي او چېرته هم چې دی نو په زندګي کې تکبر مه کوئ د بل انسان ته سپک مه ګورئ د چا غیبت مه کوئ. که دا مو وکړه نو الله رب العزت یې درنه وباسي ګرایه الله چې دی نو ټولو انسانانو چې دی نو یو شان خالق دی او بل دا چې د مسلمانانو دپاره خاص ده خو په هغه دنیا کې په دې دنیا کې چې دی نو د ټولو دپاره یو شان دی ملګرو. نو تاسو ټول ته مې خواست ویډیو شیر کړئ هغه خلکو ته ضرور ورسوئ نن سبا چې خلک کومه الوځي او کومه چې دی نو د دنیا نه چوت روان دي ځمکې نه لږ یو څو فوټه چوت دي نو دا خلکو ته زما دا ویډیو ضرور ورسوئ.